افغان کرکټ ملي لوبډلې له امارات لوبډلې څخه ماته وخوړله. نن د افغانستان او اماراتو کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ د درې شروزلو د سیریز دومه لوبه ترسره شوله، چې پکې افغان لوبډلې له اماراتي لوبډلې څخه ډېره بده او شرموونکې ماته وخوړله. که څه هم په دغې لوبه کې افغان لوبډلې لپاره محمد نبي او قیس احمد زبردست او شانداره لوبه ترسره کړله، خو ونه توانېدل افغان لوبډلې ته په دغې لوبه کې بریا خپله کړي او لوبه افغان لوبډلې وبایلله. بلخوا افغان 19 کلنو که عمره ملي لوبډلې بیا نن د جنوبي افریقا 19 کلنو ملي لوبډلې څخه لوبه وګټله. علي محمد غضنفر او عربګل مومند زبردست او فوق العاده بالینګ ترسره کړ او افغان 19 کلنو لوبډلې ته تقریبا بایللې لوبه وګټله. د افغانستان او امارات لوبډلې ترمنځ په دغه دومه شلویزه لوبه کې اماراتي لوبډلې لومړی بیټینګ ترسره کړ او افغان لوبډلې ته یې د 160 منډو هدف وټاکه. که څه هم دغه هدف دومره ستر هدف نه و، خو افغان لوبډله ونه توانېدله دغه هدف پوره کړي او یوازې 156 منډې ترسره کړې او خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. افغان لوبډلې په دغې لوبه کې اماراتي لوبډلې ته د 11 منډو په توپیر باندې دغه لوبه وبایلله. په دغې لوبه کې افغان لوبډلې لپاره په بالینګ کې فضل حق فاروق 1 وکټه، نوین الحق بیا کومه وکټه ترلاسه نه کړه او زیاتې منډې یې هم ورکړلې. محمد نبي ثقیل بیا 1 وکټه ترلاسه کړه، قیس احمد بیا 2 وکټې ترلاسه کړې، عظمت الله عمرزي هم بیا 2 وکټې ترلاسه کړلې. د بیټینګ کول په برخه کې بیا د افغان لوبډلې لپاره په دغې لوبه کې عزرا زازي 36 منډې ترسره کړې او محمد نبي ثقیل بیا 40 منډې ترسره کړلې. بل کوم افغان لوبغاړي په دغې لوبه کې زیاتې منډې ترسره نه کړې، ځکه خو افغان لوبغاړو دغه لوبه ونه شوه ګټلی. په دغې لوبه کې ابراهیم ځدران او نجیب الله ځدران په ډېرو توپونو باندې ډېرې کمې منډې ترسره کړلې او همغه چې په افغان لوبډلې باندې فشار راوړه او افغان لوبډلې دغه لوبه وبایلله. په دغې لوبه کې درویش رسولي ته هم چانس ورکړل سوی و، خو هغه هم له دغه چانس څخه استفاده ونه کړله او په 2 توپونو باندې یوازې 0 منډه ترسره کړه او خپله وکټه یې په مهم وخت کې له لاسه ورکړله. هغه د کریم جنت پر ځای په دغې لوبه کې اخیستل سوی و. د افغانستان او جنوبي افریقا 19 کلنو که عمره ملي لوبډلې ترمنځ چې کومه لوبه بیا نن ترسره سوه، په هغې کې افغان 19 کلنو که عمره ملي لوبډلې جنوبي افریقا لوبډلې ته د 116 منډو هدف وټاکه. افغان لوبډلې لپاره په دغې لوبه کې رحمان الله زرمتي 40 منډې او جمشید ځدران بیا 33 منډې ترسره کړلې. جنوبي افریقا لوبډلې بیا د هدف په تعقیب کې یوازې 119 منډې ترسره کړلې او لوبه یې افغان لوبډلې ته د 40 منډو په توپیر باندې وبایلله. په دغې لوبه کې افغان لوبډلې لپاره د بالینګ کولو په برخه کې عربګل مومند 4 وکټې او علي محمد غضنفر بیا 4 وکټې ترلاسه کړلې او لوبه یې افغان لوبډلې ته وګټله.